أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله مولانا العظيم. ولله او الله د پاره دا ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو او د ځمکې ويوم او پکما ورسبا تقوم الساعة قائم شي قیامت یوم اذن پدغ ورزبا یخسر المبطلون تاوانیان شي اهل باطل وترى او اوبوینتا کل امت هر یو امت جافیہ پگوڑو پریوتی کل امت ہر یو امت با تدعا را بللشی الى کتابها خپل اعمال نامے طرف تا اليوم نن ورزبا تجزونا تاسوتا بدلا در کولشی ما کنتم تعملون دا اغسو چی تاسو بکول هذا کتابنا دا زمون کتاب دے ینطقو چی خبری کئی علیکم ستاسو پا بارکی بالحق پا حقا انا کننا بیشک منبا نستنسخو لکل ما کنتم تعملون اغسو چی تاسو بکول فاما الذین آمنوا پس خلق چی ایمان راوڑو وعملوا الصالحات او عملون یوکرل نیک فیدخلهم داخل بکی دوی ربهم دوی رب فی رحمتی وخپل رحمت کی ذالک هم دادا هو الفوز المبین اغا کامیابی کارا واما الذین کفروا او لیکن کم خلق چی منکر شل افلم تکن پس آیا نو آیاتی زمایتنا تطلع علیکم چی لستل کېدل با پتاسو فاستکبرتم پس لوی وکړه تاسو وکنتم قوم مجرمین او وی تاسو قوم گناهگار. و اذا قیل
او هر کله چې به ویل شو ان وعد الله حق، چې بشک وعده د الله رښتینی ده، والساعه او قیامت لا ریب نشته ده هیڅ شک فیها پراتلو د دې کې، قلتم نو تاسو به ویل ما ندری مونږ نه پوهیږو، مساعتو چې قیامت لا څه ده، ان نظن مون خیال نکو الا ظنا مگر پشان د یو خیال د یو ګمان، وما نحن بمستيقنين او مونږ نه یو یقین کوونکي، وبدالهم او ښکاره بشي دوی ته سیئات بدیان ما عملو دا هغه څه چې دوی به کولې، وحاق بهم او راتاو بشي په دوی ما هغه عذاب کانو به چې دوی به ورپورې یستهزئون ټوکې کولې. سورہ جاسیہ آخری رکوع ده 27 نمبر آیت نو اخلي 33 پورې. تلاوت ترجمه تاسو واورېده. د الله رب العزت په حق لا داغه د قدرتونو په باره کې او د قیامت حواله سره د خلقو چې کمه خبره کولې هغه 13 رکوع کې مونږه پرونو وې چې دوی د ژوند او مرګ خو زمونږه چې کوم دی دا خو بس دی زمانه سره تړلې دی، دی کې مخکې نه بس تاسو یو ترتیب را روان دی، خلک پیدا شي او بیا یو وخت تیر کې مړ شي، او د قیامت په باره کې مونږ ته یقین نشته، او چې کله به دی ته څه خبره وکړې شو دلیل سره، دی سره جواب کې څه دلیل نه بلکې دی به وي زمونږ پلاران نیکیان هغه راژوندي کوي مونږ به یو ومن. الله رب العزت ولا جواب ورکړ چې ژوندې کول او مرګ ورکول دا د الله کار دی، هغه تاسو هم ژوندي کوي، تاسو بیا مړ کی او بیا به هر راجمه کې د قیامت کوي، او د قیامت نه مخکې راژوندي کول دا د هغه د حکمت د تقاضې خلاف، ولې چې الله رب العزت هغه ذات دی چې قیامت پر راولي لا ریب فی هغه کې څه شک نشته، او هغه په دې قادر ځکه دی چې ملک السماوات والارض د ځمکې د اسمان بادشاہ هغه دی، د بادشاهانو زړونه د هغه په لاس کې، او قیامت آج قائم شي نو بیا به د اهل باطل سکه دا چې نن انکار کوي زه دې ته وایا زمونږ ستاسو خبره ومنله نشته ده که نه نو بس مونږ او تاسو به یو شان دي، خو که چېرې دي نو بیا بس بیا خو اهل ایمان به په ګټه کې او اهل باطل به تاوان کې شي. نو په دې خبره سوچ کول پکار دی چې آیا مونږ که چېرې نن په دې خپل ګمان کې او اندازه کې غلط یو او سبا قیامت قائم شي یا به مونږ چېرته شو. وترى كل امه جاثيه هغه وخت کې به دغه ټول امتونه چې نافرمانو انکار کوونکي دی به د کوپو په سر کتبه د ډوګرو په سر بچینو ټیټ پي، که څنګه چې یو قیدی هغه بادشاہ ته مخامخ راټیټ کړی شي نو دا شانتي ودی راټیټ، او کل امه تدعى الى کتاب هر یو کس تبا هر امت تبا سامنا کړی شي خپل اعمال لا راځه وایا خپل وایا اليوم تجزون نن بدرتا ذری ذری بدله درکول شي ما کنتم تعملون سچ تاسو عمل کړی، او دا زموږ هغه کتاب دی هغه اعمال نامه ده ينطق علیکم بالحق دا بنن خبرې کوي تاسو به لستل کوئی فلان کا رز فلان کی ٹائم باندې فلان کی مقام باندې د ځمکې فلان کی ځای کې دا کار ما کړو، ان كنا نستنسخ نو مونږ هغه ولیکو ما کنتم تعملون سچ هو لیکل. الله تعالی دو فرښتې مقرر کړې د هر انسان سره،
کرامن کاتبین ورته سم طرف ته د نیکۍ فرښتہ ده، هر نیک کار لیک ذره برابر دی ولې، او بل طرف ته بدای د ګناه لیکلو فرښتہ ده، هغه یو یو ګناه لیک. فاما الذين امنوا چا چې ایمان راوړی دی او عمل الصالحات نیک عمل کړي فيدخلهم ربهم في رحمته، الله تعالی با دنیا کې هم په خپل رحمت کې داخل کړي دی، قیامت پر هم رحمت کې داخل. او چې څوک د الله پر رحمت کې داخل شو ذالک هو الفوز المبین، دا کامیابی، دا ښکارا کامیابی. دنیا چا سره ډیره ده، د دنیا مقام او مرتبه چا سره ډیره ده، دا کامیابی نه ده. کامیابی دا ده چې د الله پر رحمت کې داخل شي، د الله د رحمت د خپل ځان مستحق جوړ کړ. او هغه لپاره دوه شرطونه دي، امنو وعملوا الصالح، ایمان او اعمال صالح. کاغه غریب دی او کاغه بادشاہ، کاغه حاکم دی او که محکوم، کاغه آقا دی او که غلام دی، کاغه نارینه او که زنانه ده، کاغه لوی دی او که وړوکی دی، کاغه د آدم علیه السلام د زمانه دی او که بالکل قیامت نه وړاندې راغلی دی. کچری ایمان او اعمال صالحه ځان سره اورل د دنیا نه، ذالک هو الفوز المبین، دی به لوی کامیابی ته ورسي، دی به د الله رحمت کې به داخل شي. واما الذين كفروا، د دې په مقابله کې چا چې انکار وکړ نو دغه وخت به دې ته وویل شي آیا دنیا کې تاسو ته زمونږ آیتونه نه دي لوستلی شي، ستاسو وړاندې به تلاوت نه کېده، تاسو ته به مسائل نه بیانېدل، آیا تاسو ته به د شریعت مسله نه واضحه کېده، آیا د الله پیغمبران او د هغوی بیا کوم خلفا یعنی علماو هغوی تاسو ته د الله دین نه دی را رسولی، نو تاسو به څه کول؟ فاستکبرتم، تاسو به لوی وکړه، هغه خبرې ته به سپک وکتل او خپل کفر او شرک باندې انکار او ضد باندې عناد او دشمنی باندې وکلک ودرېدی. دا به نن قتل چې دا د الله پیغمبر دی، دا د الله نیک بنده دی، د الله د طرف نه زموږ هدایت دپاره مونږ ته سمه لار ښودلو دپاره راغلی. قرآن پاک کې یو ځای راځي چې تاسو د خپلو بد عملونو د وجې دوزخ غاړې ته ورسېد، دغه وخت الله رب العزت تاسو باندې فضل وکړ، خپل پیغمبر یې راولېږه او هغه تاسو د ملاګانو نه د شاګانو نه نیسلی او رسو کولی، فانقذکم چې تاسو بچ کی د هغې اور. او هغې کې هم دا خلک بجای د دې چې احسان ومني نو هغوی فاستکبرتم، تاسو به لویي وکړه، انکار به وکړه، وکنتم قوما مجرمین، او تاسو نافرمان خلق. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، او هر کله چې دوی ته وویل شي د الله دا وعده رښتینه ده، والساعة لا ريب فيها، او قیامت کې ګوره څه شک نشته، دا به راځي. قلتم، تاسو به څه وایئ؟ ما ندري ما الساعة، موږ ته څه پته ده چې دا قیامت راسي. دا د تکبر خبره ده، دا د لویۍ خبره ده. او ورسره ان نظن الا ظنا، بس موږ یو خیال کوو، کېدی شي راشي، کېدی شي رانشي، یعنی یو ګمان دی، یو خیال دی، یو اندازه ده. وما نحن بمستيقنين، زموږ په دې باندې یقین نشته، بس شک یو. الله وبدا لهم، کاره بشي دوی ته سیئات، بد اعمال، بد انجام، ما عملوا، څه چې کړي هغه څرګند شي. وحاق بهم، او راتاو بشي کنه عذاب، کوم عذاب؟ ما كانوا به يستهزئون، چې هغوی به پورې ټوکې کول. نن مونږ وایو کتی بشي، څنګه به کتی شي؟ قبر کې چې یک یوازې پروت دی، څنګه به کتی شي؟ هغوی له نن تیاری پکار دی. قبر کې خو ستا خپل زوی، خپل پلار، خپل رور دی نشي راتلی، هلته یک یوازې به پروت او خپل خپلوانو در باندې دومره خاورې اچولي چې تښتېدی هم نشي ترې. بیا مونږ وایو کتی بشي، څنګه به کتی شي؟ د کتلو زمانه دا ده تر څو چې دا سا چلی، چې سا بند شه بیا به کتی نشي، بیا د هغوی په حکم چلیږي.
او د قیامت اعلان چې وشي او دا څنګه چې یو شپونکې دا ګډي بيزي لخت سره شړی او یو طرف ته راجمع کوي دا فرښتې به داسې دا ټول انسانان راجمع کوي میدان حشر طرف ته الته بس کتهش الته همغه بالکل بے اختیار الله تعالی دلته دنیا کې راته وي فلم تکن آیات تتلى علیکم تاسو باندې چې د الله آیتونه لوستل شو فاستكبرتم هغه وخت تاسو لوی کوله انکار به هم تکبر به هم شابه وکړه او تبلیغ والا را روان دي لار به بدل کړه او مولوی صاحب را روان دي دین خبره پکې هغه لارې نه وو تختی نه دا وخت سمیدو دی او دا خلک خیر خوا دي زمونږه چې زمونږ آخرت فکر کوي دا زمونږ خیر خوا دي پیغمبرانو وسوي ان اجري الا على الله مونږ تاسو نه څه بدله خو نه غواړو څه تنخواه خو نه غواړو دې تنخواه مونږ تاسو د آخرت ښېګړه کوو تاسو خیر خواهي کوو نو الله رب العزت وایي چې هغه ورځ به دوی ته دا هر څه ښکاره شي او هغه ورځ به په خپلو سترګو مشاهده وکړي او هغه ورځ به دوی وایي چې مونږ اوس ایمان راوړو دنیا ته هولېږه خو فایده نشته ځکه یو کس ته په قبر کې اجازت ملاو شي د نفل کول هغه دی وایي زر کاله نفلونه وکړي د هغې هېڅ فایده نشته د هغې مقابله کې دنیا کې په خپل صحت او په ژوند کې د 2 رکعاته نفل وکړ د هغې زرو ورځو د هغې رکعتونو نه د نوافل نه بهتر نو دا وخت مونږ قیمتي جوړ بس دا ټوله فلسفه د قرآن پاک هم دا ده او حدیث شریف کې راځي چې هوښیار هغه دی عقلمند هغه دی چې د مرګ نه د مرګ د راتلو نه مخکې د مرګ دپاره او د مرګ نه بعد چې کوم وخت را روان دی د هغې دپاره تیاری وکړي الله تعالی د ماله تاسو عمل کولو توفیق راکړي ولله ملک او الله دپاره د بادشاهي السماوات د اسمانونو والارض او د ځمکې و یوم او په کومه ورځ چې به تقوم الساعة قیامت قائم شي یومئذ په دغه ورځ به یخسرو تاوانیان شي المبطلون اهل باطل وترى او تبع ویني کل امت هر یو امت جافیتن په ګوډو پریوتی کل امت هر یو امت با تدعا رابلل شي الى کتابها خپل اعمال نامه طرف تا الیوم نن ورځ با تجزونا تاسو ته بدله درکول شي ما د اغس کنتم تعملون چې تاسو به کول هذا کتابنا دا زمون کتاب دی ینطقو چې خبرې کوي علیکم تاسو په حق لا بالحق په حقا انا كنا بیشک مونږ به نستنسخو لیکل ما کنتم تعملون هغه څه چې تاسو به کول فاما الذین پس هغه خلک چې آمنو ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عملونه یې وکړل نیک فیدخلهم نو داخل بکړی شي دوی ربهم نو داخل بکی دوی د دوی رب فی رحمتی پر رحمت خپل کې ذالک هو الفوز العظیم ذالک هو الفوز المبین هم دادا کامیابی اختارا واما الذین او لیکن کم خلق چه کفرو منکر شول افلم تکن پس آیا نو آیاتی زما آیتنا تطلع علیکم چلستل کی دل بتاسو باندے فاستکبرتم پس لویو کرتاسو وکنتم او وی تاسو قوم مجرمین
قوم مجرم وإذا قيل او هر کله چې به ویل شول ان وعد الله بیشک وعده د الله حق رښتینی ده وساعت او قیامت لا ریب نشته د هیڅ شک فیها براتلو داغی کی قلتم نو اوبویل تاسو ما ندری مونگ نپوہیگو مساعتو جسد قیامت ان نظنو مونگ خیال نکو الا ظنن مگر یو گمان غندگی وما نحنو او مونگ نیو بمستیقنین یقین کون کی وبدالهم او اختار بشی دویتا سیئاتو بدیانی ما عملو دا اغسر چی دوی بکول وحاق بهم او راتاو بشی بدوی ما اغا عذاب کانو بیهی چی دوی باور پوری یستہزئون توکی کولی آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.